او بخیر راغلی هرکلی درته ووایم. مننه. دغه ته خو یې دغه په شیرزاد او اسارت دا ځایونه یې صفا کړه. آیا دی په رضا صفا کړه که په زور یې صفا کړه؟ ګورئ ما مخکې هم درته وویلي چې په دغه منطقه کې زه ننګرهار ته ځم راځم. والله بالله چې څومره زبردسته نظام اوس دې دولت په ننګرهار کې شروع کړی ده، که په دا ټول افغانستان کې په کابل کې خلک ډاریږي، په دې ننګرهار کې نه ډاریږي. او دا دغسې روان دي په لارې باندې پوستې اچوي. مخکې به دې د ننګرهار نه پورته په دغو منطقو کې څوک نه سوی ګرځېدلی. په ننګرهار کې د موږ نیمه پکتیا پرته ده. د پکتیا ډېر خلک په ننګرهار کې پراته دي. په دې فامیلیو کې د خلکو دا 10-15 کاله نه پراته دي. موږ ته معلومات ته اوس ورې خلک ورور عسکري کوي، نظام کې په دغه نظام کې کار کوي، سرې سترګې کور ته ځي او راځي. ورځ په ورځ حکومت دغسې روان ده لکه په حصارک کې، په خوږیانو کې. او تر پرونه پورې تر 2012 پورې 14 پورې په دې پاکستان کې چې نه جنګ پیسه وای، دا نه کوم دومره ډلې ټپلې لري. تر 2014 پورې تاسې وګورئ په یوټیوب کې دغه خبرونه پراته دي. د ورځې به 30 کسان پکې وژل کېدل. افغانستان ګورئ دلته 100,000 خلک جنګېږي، یو الیپور نه پیدا کېږي چې پیلوټان یې ویستلي دي په دغه وطن کې پروت ده. دلته 100 مشکلات دي، 100 خبرې دي دلته. صرف چې افغانان ایمان تیر کړي د دغو ټولو بدګړه مخه به هلته نیول کېږي چې هر سړی دا وطن خپله مور وګڼي او د خپلې مور غوندې حفاظت وکړي، د خپلې مور غوندې دفاع وکړي. ډېره مننه، قربان اوسم یارانو. کشف ولرئ.